بیا بدینم په خلوان خلما ستا یارانه پسړی کلی خبره وینا ټول خلک به په ځان وي زه به ستا په فکر جاړم یو تمه ده او ماله په محشر کې چا راکړې بېګاله مې رقیب سه د ټپو مقابله ده بېګاله مې رقیب سه د ټپو مقابله ده بلنه د میلس په بره غر کې چا راکړې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو فاروق جان حسین یم د ملګرو بنډار اساس د خوش قسمتۍ خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ له نن د کمال خلک کمال او جعفر د بونیر نه راغلي نور ملګري هم دي هغې سره به خبرې کوو خو زه یم چې تاسو له زما د خبرو نه سیوا د دې دا ټپې واورو نو ښه به کوم نادانه مختصر پېژنګلو کو ملګري خپله کوي نو یو بس نوم دی والی او ورسره چې کوم دی ده قربان مایک ته وکړي دا سړی دی ډېره مننه ما خو مصطفی مې نوم دی او کمال مې تخلص دی بونیر یم ما خو ټول ملګري پیژني هم نصیر هم زوړ دی او نادانم نصیر نادان یم او دغه میلمانه راغلي دي انشاءالله په شریکو به ټپې ریکارډ کوو نو ټول ورته غوږ غوږ ګوسئ اسامه خپله پېژنګلو وکړه مننه اسامه جعفر مې نوم دی اسامه مې نوم دی او جعفر مې تخلص دی او ستاسو ډېر مننه کوم السلام علیکم مرګچو زه سمیع الله مجروح یم او شروع ته کوو د ټپې نه هی مازیګر مغواړه مازیګر تلوي دیدن کلا کلا وینا د لیونی اجد پورا شو پلار زی پکانو بولی زیارتنا بیا بدینم په خلوان خلما ستا یارانه پسړی کلی خبره وینا یا چې لیونی شوی حال دی ووی روغو بکلا د زړګي ویل حالونه هی مازیګر مونځ دې قبول ماشه دیدن دی پریخو او د ایمان غواړي سوالونه مازیګر د خیرې موکا یا ته بدناس خیرې کوي رښتیا بشینا ای زما دې سوکړو چې لاړې ځان دې په خپله بېدیدنه کومینا ای زما په حقه پیره یاره د بزرګۍ قصې دې واورم وخاندمه ای وبه دې نه بخم جانانا د جدای پور دې ډېر سېزولی یمه اسامه ځوان دې چا کا پیرو پټ کو په پیر بابا به قسم مال را کوینا او لالې مې هغې خلکو مړو کو د کومو خلکو نه چې ما منې کوونه د کومو خلکو نه چې ما منې کوونه سړی په نیمه لار کې پرېږدي لا په پردو راوړو څنګه وتړمه مړه په پردو راوړو څنګه وتړمه او زما د هغه انداز خوښ دی چې په خندا شي مخ ته ونیسي لاسونه افسردار
جاری ساته ته خپل جاری ساته مور ستارور زما ماما دے حق پی زما دے لورو بمال را کوینا ستا دے دسترگو اشارہ وی کو د چڑو پاسو کولار وی در بشما دا لاکی تو ڈالے وی نومی دا علنا شروع کیگی پا ختمی گی زمین وربان دے یما پناوی توپ کی ورتمڑاشی چیدی دا داج صابون تختی تپاتشنا زما دا بنو جنگ خوخیگی ستا دی قسم یار دوا وکاودونا ډېر ښکلی ډېر مزېدار مجروح بابا راځه کانګور ته دونه ښکلی د هیل ټپه وکړه ما د لبنا او ورسره لایبه او لیلا ټولې را یادې کړلې خو داسې چل دی چې ته ټپه کوه اما سیگره بد پا غم شی یک دی دخ کلی جانان مختاو کتنا یا زړګي صبر وزي پکای د دریابونو میان غاړو لار زینا یا بیا بدینم په خلو وانخلم ستا یارانا پسړی کلی خبر وینا یا واد بشي کویدن به مشي کویدن بشي واد بنشي وای واد پماشي چې مېندر باندې یما وسنگا قلارا قلاری دا جانان رسخت شو کل خوش پاتشنا اے سنما کل برازی دیر مداوتا اے لاڑ زمادار ماننو جنازاوت اے سنما زار سنما ہائے سنما کل برازی دیر مداوتا